د مشکات شریف حدیث دے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه. مثلا یو کس یو جامه په 10 درهم واخیستا او پدې کې یو درهم د حرام مال وی نو تر سو پورې چې دا جامه د په بدن باندې پرتوي تر هغه وخت پورې الله جل جلاله د من نه قبلای. بیا ابن عمر رضی الله تعالی عنهما د شهادت دواړه ګوتې په غوګونو کې کېښودې او وی فرمایل ثم تا ان لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقوله. دا دواړه غوګونه د کانشي کما دا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نبی اوریدل. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما تاکید ته اشاره کوي چې دا خبر ما په خپل غوګونو باندې د سرور کائنات د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک نه په خپل غوګونو اوریدل. دا غشان حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای لا يقبل الله صلاة امرئ في جوفه حرام. الله جل جلاله د هغه کس منځ نه قبلای چې دا هغه په خېټه کې حرام مال پروت وي. کم سړی چې حرام مال خوري الله تعالی د هغه من نه قبلای. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه تو فرمایل والذي نفس محمد بيده ان العبد لا يكذب اللقمه الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما. قسم په هغه ذات چې د هغه په قدرت کې د هغه په قبضه کې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ساده چې بشک کله چې بندا په خېټه کې د حرام ویونه واچي متسلويخ تو ورځ پوری د هیڅ عمل نه قبليږي. دا څومره خطرناک خبره ده چې د حرام نونه په وجه د انسان سلوي خورزي منذ روجا او نور عبادت نه قبليږي. علامہ زهبی رحمت الله علیه په الکبائر کې دا حدیث را نقل کړی دی چې انما لکن علی بیت المقدس ینادی کل یوم وکل لیلۃ من اکل حراما لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. بیت المقدس باندې پرېختا په هر ورځ او هر شپه د आवाज کوي څوک چې حرام خوراک وکړي نو الله تعالی نه د نفلی عمل قبل یو نه فرضی عمل قبل. نو که انسان حرام مال خوري که بیا نفلی عبادت کوي که فرض عبادت کوي ربی کریم دغه انسان عمل نه قبلای. ربی کریم دې موږ وساتي. علامہ ابن کثیر رحمه الله لیکلی دي چې والاكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعباده كما ان الاكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعباده. حلال خوراک سبب دی د دعا او عبادت قبل دو دفاره لکه څنګه چې حرام خوراک دعا او عبادت قبل دل منع کوي. کم سړی چې حرام خوراک وکي الله جل جلاله دا عبادت نه قبلای. یعنی په حلال خوراک سره دعا او عبادت قبليږي او په حرام خوراک سره بیا نه دعا قبليږي او نه نور عبادت قبليږي. علامہ ابن رجب رحمت الله علیه د دې آیات دلاندې خپل تشریح کړی دا یا ایها الرسول کلوا من الطیبات چې مخکینی پیغمبرانو امتونو ته د حلال مال او عمل صالح حکم کړی شوی. نو ابن رجب رحمت الله علیه لیکلی دي ما دام الاكل حلالا فالعمل الصالح مقبول واذا كان الاكل غير حلال فكيف يكون العمل مقبولا. ترسو پورې چې خوراک حلال وي نو عمل صالح به مقبول وي او چې کله خوراک حلال نه وي یعنی حرام وي نو بیا به نیک عمل څنګه قبول شي. امام غزالی رحمت الله علیه په منهاج العابدین کې ذکر کړی دي چې په حرام او مشتبه مال کې ډېر غټ نقصانونه دي. یو دا غینه دا تر دې په ذریعہ انسان د جهنم مستحق ګرځيږي. کم سړی چې حرام مال خوري دا د جهنم مستحق ګرځيږي. دویم دادا چې حرام خورون کې د الله تعالی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نس مردود ده. دریم نقصان دا ده چې حرام خورون کې اکثر د نیکو اعمالو نه محروم وي او کو چرته اتفاقا دته د نیکو اعمالو توفیق ملاو شي هغه هم نه قبليږي ځکه په خېټه کې حرام پراته دي. ځکه په احادیثو کې صراحتاً دا ذکر دي تر سو پر انسان په خېټه کې حرام خوراک وي ته د هیڅ عبادت نه قبليږي. علامہ زهبی رحمت الله علیه په الکبائر کې یوسف بن اسبات رحمت الله علیه داغي قول را نقل کوي فرمای
چې کله یو ځان د الله تعالی عبادت کوي نو شیطان خپل ملګرو ته وایي انظروا من اين مطعمه، تاسو ګورئ چې د خوراک د کوم ځای نه ده. پس کړه د خوراک حرام نو شیطان ملګرو ته وایي دا فریق دا وایي چې هڅ ځان ستړی کوي او بے فائدې کوشش کوي. تاسو د گمراه کولو ضرورت نشته ځکه ان اجتهاده مع اكل الحرام لا ينفعه، د حرام خوراک سره د کوشش ته هیڅ فائدہ نه ور کوي. انسان ټول ور عبادت کوي چې په خیر حرام فراتی وي الله تعالی د مونږ او عبادت مقبلای. ترمذی شریف حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت کعب بن عجرہ رضی الله تعالی عنہ ته فرمای یا کعب بن عجرہ انه لا يربو لحم نبت من سحت الا كانت النار اولى به. اے کعب بن عجرہ کوم غوخه چې د حرام مان نه پیدا شي د جهنم اور د فار لایق ده. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک مقبان دی فرمایل لا يدخل الجنه لحم نبت من السحت وكل لحم نبت من السحت كانت النار اولى به. هغه وخه بجنت ته نه داخليږي کوم چې په حرام مال سره پیدا شوی وي او کوم چې وخه چې په حرام مال خړو سره پیدا شوی وي د جهنم اور سره مناسب ده دا به جهنم ته الله دې وساتي. همدا مضمون په یو بل حدیث کې هم ذکر دی. نبی کریم علیه السلام مبارک فرمایي لا يدخل الجنه جسد غذي بالحرام، هغه بدن به جنت ته داخل نشي چې دغه خوراک او دغه رنگ اسکاک دغه حرام وي، دغه پرورش د حرام او دغه رنگي د دین شریعت خلاف شوی. الله جل جلاله دې مونږ تاسو ته د حرام او د ساتلو توفیق را پنصیب کړي. الله جل جلاله دې مونږ تاسو ته د حلال او د غرنګي د اغه مال چې د الله جل جلاله په نسبت باندې حلال وي رب کریم دې مونږ تاسو ته راکړي. نو عرض می دا کولو چې حرام مال دا د انسان د پاره ډیر مضر دی. الله جل جلاله چې د انسان عمل نه قبلې دا غي د پاره موجب دغه وي چې د په خېټه کې حرام مال فروت وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک چې د احادیث مبارکه ذکر کړي دي د خپل امت د غمخاري ذکر کړي دي. خپل امت غم ور سره ده حسنه چرته د امت حرام مال خوري جهنم کې باورز د محشر باندې بیا جهنم مستحق ګرځي. ټول احادیث زمونږ د فائدې لپاره دي، په چرته په موږ عمل وکړو.